بسم الله الرحمن الرحیم. اما بزرگ ما هفت موضوع مهم شنیدم از شما و به اجازهتان به صورت خلاص اینا رو پس به شما تقدیم میکنم. لومړی یو تاریخی حالت که قرار لرو چې هم نړۍ بدله سوي، هم منطقه بدلیږي او هم افغانستان بدلون کرد. جهان بعد از کرونا جهان پیش از کرونا نخواهد بود. یکی از مهمترین انکشافات دنیا ایجاد براعظم اقتصادی آسیا است که به مرکز ثقل تمام دنیا بدل خواهد شد. تعریف امنیت، تعریف اقتصاد، تعریف همکاری بین‌المللی در حال تحول است. پیام خوش دارم که فعلا اطمینان داریم که انشالله تعالی برای 20% مردم افغانستان در قدم اول واکسین ضد کرونا را تهیه کنیم و برای 40% مردم افغانستان در مرحله دو. دا به انشالله تعالی د خلکو تشویش باندې ډیر تاثیر ولري او زمینه سولې ته، کار ته او نورو ته برابر کړي، ځکه که ماحول له یاده وباسو بیا سبا ډیره لویه پښیماني لري. له بد مرغه نه دوم موج د کرونا راغله. ما تر اوسه پورې 8 جلسې دې باندې نیولي او د تاسو ټولو مشرانو ملاتړ د کرونا د مبارزې په برخه کې غواړم چې ولس د افغانستان ته پیغام ورکړو چې ځان وساتي او مشران یو په اساسي توګه له دې نه نمایندګي وکړي. دوم، وضعیت‌های حساس هم فرصت است هم خطر است. استفاده از این تو وضعیت‌های حساس تعلق مطلق با وحدت ملی ما دارد. بناهن وحدت ملی ماست که تعیین کننده از این است که ما فرصت از پیش چطور فرصت‌ها را وسیع‌تر ساخته میتونیم و خطرات مدیریت کرده میتونیم، مگر این مرحله بدون خطرات خودش نیست. از او خاطر نقطه کلیدی که ذکر شد، نظام سرپوش کل است، به کدام فرد تعلق نداره. انقطاع نظام موجب بربادی میشه. صلح باید در داخل یک پروسه تنظیم شده که موجب تداوم نظام جمهوری اسلامی افغانستان باشه. در مابین از او راههای حل نهایت زیاد است، نه ای که خدا ناکرده انقطاع را بیاره و تمام دستاوردهای ما را در خطر برد. ضروری است که ما اهمیت درس‌های گذشته خود به صورت اساسی درک کنیم و پوشش وسیع چتر را هدف بگیریم، نه اشخاص. تفکیک دیگه است که رسیدن به صلح، مذاکرات صلح به جای خود و همه شما بزرگا، اما قدم دوم تطبیق صلح است. یک مملکتی که 90% مردم ما زیر $2 در روز زندگی میکنه، صلح را چطور تطبیق میکنه؟ کدام امکانات برای فراهم میکنه؟ به چی ترتیب؟ حداقل انشالله تعالی 2 تا 4 میلیون برادرها و خواهرای ما که در کشورهای همسایه هستند دوباره پس خود گشتن. طفل است، زن است، افغان است، طالب و دولتی نداره. ما مسئولیت تاریخی داریم که نهادهای دولتی را قسم تحکیم کنیم که بتانه بار تطبیق صلح را بره. او دا په بیکفایت ادارې باندې نه کیږي. نو ضرور ده چې تاسو مشران په اصلاحاتو باندې چې په جنیوا کې ژمنه کړې ده لاس راکړو، یو بل ته لاس ورکړو او دا تطبیق کړو چې سبا خلک او د ماحول کې ځان باندې اتکا اصلی خبره. ماحول تغییر کرده، سر کمک‌های دنیایی اتکا کرده نمیده. با اون مقیاسی که کار دارین باید آستین بر بزنیم، خود انسجام بدیم. فضل خداوند مملکت دارای منابع وسیع استیم که بتانیم، اما جهت واضح است که انسجام از اینا ضرور است. غیر از او برادرها، خواهرای محترم،
جنگ در افغانستان از 40 میلیون دلار در سال نمیخواد، زیادتر نمیخواد. نو دلته ضرورت است در طول عباد بنده پوسو چې بیا موږ له یو خونه انشاءالله تعالی سولې ته رسېږو د هدف ته، او دی کې باید شک نه له بلې خوره نور بیرقونه جګ نسي، نور افراد تشویق نسي. دلته ضروره ده چې دقت وسي. بنا نقشه که همه شما بزرگا سرش کار خواد کردیم، هم تدبیر میخواه، هم حمایت میخواه، هم قاطعیت میخواه. سخت و پختنو سر مخامخیگو باید هغه ځوابونه ولرو چې مقصد ته ورسي. دوم بحث چراغ د مننې بحث ده، بخش امتنان و تشکری است. اول همه ما مدیون قربانی دوامدار قوای امنیتی و دفاعی از این مملکت است. اینا فرزندای صدیق از این مملکت است که همیشه از خاطر افتخار و عزت از این مملکت قربانی دادن و امروز از همه روزهای دیگه که حامی نظام است. همچنین ما میخوایم از او بخش اداره ملکی که واقعا شب و روز تلاش میکنن ابراز تشکر کنم، چون فرهنگ امتنان ما باید به مراتب زیادتر شد. بزرگترین تشکری ما از مردم ماست، از تمام اقشار، از زنا، از جوانا، از تمام اقشار سیاسی مملکت، چون حوصله را که مردم ما برای رسیدن به هدف صلح نشان دادن و خشونت دوامداره که بعد از شروع مذاکرات وجود داشته در یک مملکت دیگه غیر ممکن بود. یعنی دلته د افغانستان د ولس اراده، همت او ژمنه سولې ته واقعا بیساري ده. موږ او تاسې ټول ډېر خوشبخته یو چې یو ولس لرو چې د سولې له هدف نه ده ګرځېدلی. ولس سوله غواړي، موږ او تاسې وظیفه دا ده چې دا سوله راوړو. اما د ولس حوصلې نه او د دوی ژمنې نه د زړه له کومې نه باید ټول مننه وکړو. چې دریم د افغانستان له لویې جرګې نه مننه پکار ده. له هغه ورځو نه چې تاسې مشورتي لویې جرګه وغوښته تر جناب استاد او جناب ډاکټر صاحب، ځکه لویې جرګه د افغانستان عظمت او اخلاقی دریزی وخود. دا بندیان بید او اخلاقی دریز د ولس نه خوصی کدی نسو. نقطه کلیدی لویې جرګه است که عقل جمعی ما بسیار سالم است، چون از قضاوت مردم ما نمایندگی میکنن و عقل جمعی ما را لویې جرګه افغانستان تعیین کرد و خط مشی هیئت مذاکره ما را حدودش تعیین کرد. دلته له لویې جرګې نه واقعا مننه پکار ده. دا بنسټ په سختو شرایطو کې له دې نه بهتر بنسټ نشته. ضرور ده چې د لویې جرګې پالنه وکړو او دا عنعنه چې موږ ټولو اقوامو او ولایاتو کې ده لا پیاوړې سي، ځکه چې تطبیق د سولې کې به جرګې بیا هم مهم رول لري، دیگه همکاری و هماهنگی. نقطه چهارم که اجماع کل مجلس است و با قوت ایره از اینجا اظهار میکنیم، تشکر از وحدت، حوصله، تمرکز، تأمل و تدبیر هیئت مذاکرات ماست. واقعا از جمهوری اسلامی افغانستان نمایندگی کردن، وحدت زن و مرد، عالم و متخصص علوم دنیایی، تمام اقوام برابر و خواهر افغانستان دری به نمایش گذاشته شده. کسایی که شک و شبهه داشتن که هیئت و بهترین وجه نمایندگی کرده میتونه، اینا باید فکر دوباره کنه. و چی اینا رو متحد ساخته؟ چتر وسیع نظام، منافع مشترک و از همه که زیادتر تعهد همه مردم افغانستان به یک آینده مشترک. از هیئت ابراز امتنان میکنیم، پشتیبانی خود از اینا اعلام میکنیم مثل که قبلا اعلام کردیم و در مرحله دوم اما فقطشان میخوایم هیئت مشوره را لازم میدانه که بیان مشوره بگیرن، یک دفعه سوالا برشان مطرح شد، سوالای بسیار خوب مطرح کردن
وقتی که جوابای از اونا رو دیدن حتما بر مشورای دیگه خط آمدن. از شورای عالی صلح در 10 سال گذشته جناب استاد، از 2 سال گذشته شما استاد خلیلی شهید صلح، جناب استاد ربانی، جناب حضرت صاحب مرحوم، جناب پیر صاحب مرحوم و فعلا جناب دکتر صاحب از شما و همچنین قدر تمام شهدای شورای عالی صلح که در 10 سال گذشته قربانی دادن، این بر ما واجب است و معلوم دار تمام شهدای رای آزادی افغانستان که ضروری است. من میخوایم در این بخش از سکتور خصوصی افغانستان هم ابراز امتنان کنم که دوی نوع د کرونا په اول موج کې به یو شدید بحران راد. افغانستان کې غیر له یوې وړې مظاهرې نه یو وار په ډوډۍ باندې جنجال پېښ نه سو او سکتور د خصوصي د افغانستان نن واقعا د افغانستان د ولس ته د ډوډۍ ورکولو د موادو رسولو د دپاره یو لوی رول لري. از شورای ملی افغانستان، از ولسی جرگه و مشران جرگه به صورت دوامدار از موقف بسیار قوی و ملیشان درباره صلح ابراز امتنان میکنم و امروز خاصتا از قشر سیاسی افغانستان، شما رهبرای جهادی و سیاسی افغانستان، از زنای افغانستان و تمام اقشار افغانستان. موضوع سوم هدف مطلوب و رسیدن از امروز به هدف مطلوب است. نقطه اعتمادی که وجود داره در بین دنیا و ما سر هدف مطلوب یک اجماع ایجاد شد. یک افغانستان مستقل، آزاد، دموکراتیک که بتونه ارزش‌های گذشته را حفظ کنه و ارزش‌ها را دوام بده و در صلح با خود و جهان باشه. دا آسانه خبره نه. زه غواړم له اتمر صاحب نه مننه وکړم چې د بخشي کې د منطقه‌ایي اجماع په برخه کې او بین‌المللي اجماع کې او ډاکټر صاحب نه او جناب صالح صاحب نه ټول نور همکاران نه مننه وکړم. دلیل یه هدف مطلوبی است که وقتی اجماع در تعریف هدف وجود داشته باشه نقشه را ساده تر میشه. از خاطر که هدف مطلوب است که بعد نقشه رای ما را و معیارهای ما را تعیین کنه. هر وقتی که در یک دوراهه قرار داشته باشید، رایی که نرفتین و تجربه نکردین هم فرصت است هم خطر داره. اما از طرف دیگه ضرور است راههایی را که رفتیم و نتیجه نداشته به دقت درسایش گرفته شد و 40 سال گذشته افغانستان درسای زیاد در این قسمت داره که در دوراهه تعریفش به وضاحت شود و وضاحت واضح داشته باشه که هر رای را که خطرات داشته باشه مدیریت خطرات مهم است، نه ای که رای صلح بی خطر نیست. رای صلح همیشه کپرک داره، اما نقطه کلیدی است که فهم مشترک، درک مشترک و مدیریت جامعه وجود داشته باشه. معیار برای مردم افغانستان چیست؟ خشم خشونت سرتاسری 40 سال گذشته. معیار موفقیت کدام پیمان روی کاغذ نیست، تغییر در زندگی مردم ماست. بدون کاغذ به نتیجه نمیرسیم، اما کاغذ باید هدف واضح داشته باشه که ختم خشونت باشه و از این خاطر گروه های دیگه که با خشونت دوام میتن باید به صورت واضح تعریف شد. چی بیاد دست حالت که پات نسو چی ولست اوید سول رازی او ولست خدای ناکده بیا شدت و داو گوری ضروره ده چی دی منطقه او نور آبادو بانده چی دلتا ثبات نغواری واضح او دقیق فکر روسی. چون 40 سال خشونت مردم تنگ آورد و اجماع واضح وجود داره که ختم ازی هدف اصلی ماست. من تنها یک معیار براتون میدم. 16% عاید کلی خوده در سال 2019 افغانستان از خاطر خشونت توریسم تنها از دست داد. چیکار فکر کنید؟ پیشتر ذکر شد که دارایی ملی ما، اما دارایی ملی ما
از یک طرف میسازیم، از طرف دیگه در حال خراب شدن است. اهمیت ازی باید به صورت اساسی درک شود که دوام خشونت از راههای دیگه نبید. و ای پس میم در بخش بین المللی نقطه کلیدی که جناب دکتر صاحب متوجه شما و کل همکار است، از وضعیت موجود به هدف مطلوب چطور میرسه و یک نقشه رای واضحه هم در شرایط متحول چطور به وجود میره. چون قبلا برتان ذکر کردم که نقشه راه در شرایط ثبات منطقوی و بین المللی یک چیز است، در شرایط تغییر ازی چیز دیگه است. و در حالتی که هستیم با تغییر دوامدار سر و کار داریم، باید سریع بتانیم وضعیت بخوانیم و مدیریت تغییر بد داشته باشیم. نقطه چهارم ما اراده سیاسی است. لومړی ټکی دا ده چې د سیاسي اراده سرچینه د ولس اراده ده. ولس د افغانستان سوله غواړي او ولس د افغانستان ملي سوله غواړي، نه سمتي سوله غواړي، نه تنظیمي سوله غواړي، نه قومي سوله غواړي. ولس د افغانستان ملي سوله غواړي. او که څوک ثبوت غواړي لوی جرګې ته وګوري. نو ځکه ضروره ده چې ټول ولس د افغانستان، ټول نسلونه د افغانستان، ښځې او ځوانان او ټول باید په یو صف کې راسو، ځکه وقتی چې وحدت سیاسي اراده په همغه اندازه پورې قوي کیږي. اما که وحدت نه او موږ د تقسیم په مدیریت کې خپل وخت تیر کو، تر همغه اندازه سیاسي اراده ضعیفیږي. نقطه دوم ثبوت اراده است که پیشتر ذکر شد. ملت و دولت افغانستان اراده سیاسی خود بر صلح نشان داده. کدام قربانی را ما قبول نکردیم. کدام وقت ما صلح را اولویت ملی خود اعلان نکردیم و از خاطر ازی یک جای دنیا را مر نشان بدین که 200 نفر بندی را قبل از مذاکرات رها کرده باشه. تصامیم سخت گرفته شده و تصامیم سخت دیگه گرفته خواهد شد. دلته ضرور ده چې له طالبان هم سیاسي اراده وغواړو، له منطقې هم سیاسي اراده وغواړو. یوازې بار د سیاسي اراده د افغانستان په ولس او دولت باندې نه ده. له یو لاس نه قوټک نه کښیسي. ضرور ده چې دلته پوسي. قربانی مطلق ضروری است بر نظام نه بر مقام. کل ما رفته نیستیم، اما نظام جمهوری اسلامی افغانستان قربانی میخواه. صلح قربانی میخواه. این حال نقطه کلیدی است که صلح داخل ثبات، صلح که موجب ثبات شد. گم شده اصلی ملت افغانستان ثبات است که امروز ما بتانیم هر طفل ما، هر جوان ما برای آینده خود پلان گذاری کنه که بگوید که اینمی نقاط بجاست در داخل چو نه لرو تلویخ کاله ده ندم درلودلی دا مرکده ثبات باید تامین سی او ثبات دی اصول نظر. قوانین بازی باید واضح باشه و وقتی که قوانین بازی تعدیل میشه رای تعدیلش اراده ملت باشه که به صورت اساسی وجود داشته باشه. از این خاطر اراده سیاسی به تحلیل فرصت و ضرورت تصامیم قاطع بسته است که فرصت ته نگورو او پس ته بیا تصمیم نیسو دا خو ګټه نه لري. هغه ځای کې چې فرصت راځي د دې تحلیل واقعا ضروری ده او موږ باید په مخ کې لاړ سو. نقطه پنجم همکاری بین‌المللی و منطقوی است. جناب استاد تاسو ضرب المثل مطلق په ځای ده. د پردي کټ همیشه د نیمې شپې ده. له هغه نظر نه اصلي خبرم څه ده؟ افغانستان نه دوامدار دښمن لري نه دوامدار دوست لري. افغانستان دوامدار ګټې لري. ایموږ ملي ګټې معیار ایموږ د مناسباتو دي او د دې لپاره باید
اول خبرم داده چې د نورو جنجالونه موږ باید ووځو. موږ د نورو جنجالونه د موږ باندې نه تحمیلوي. یو افغانستاني چې وکړی سي ټولو سره ګډ ژوند وکړي، ټولو سره مشترکې ګټې ایجاد کړي، اما د هیچ چا مخالفت ونه کړي. ځکه تر څه دغه ونه سي، اصلی یکی از عمده ترین شرایط پیاده کردن صلح، تطبیق صلح، اجماع منطقوی است. و در اجماع منطقوی باید سر یک افغانستان آزاد با ثبات مرفه اجماع ایجاد شد و از منطقه ما ضرورت به تضمین داریم. تجارب بین‌المللی نشان داده که وقتی که اجماع منطقوی وجود داشته سرعت میایه، وقتی که اجماع وجود نداشته باشه خرابی میایه. او دی برخی که خاصتا پاکستان او ایران سره باید په واضح موږ وغږیږو او لاره د مشترک د راتلونکي ژوند برابر کړو. از نگاه مناسبات بین‌المللی باید یک معادله واضح داشته باشیم. معادله واضح مایی است که تمام همکاری‌های امنیتی ما برای رفع خطر توریسم وابسته به تحکیم نظام، استقلال و اتکا به خود ماست. یو اړخیزه نسی کېده. نړۍ تغییر کړی، موږ هم تغییر کړی او اندازه د استعمال د بین‌المللي قوې په افغانستان کې باید درست تعریف سي. ضروري ده چې حدود هم تعریف سي او میکانیزمونه او دی که د افغانستان میړني قواوې نو اوس کافي ظرفیت لري. 90% عملیاتونه موږ خپله کوو، اما ټول باید مشترک راسي چې توریزم خطر ده، باید اجماع باندې ورسیږو. چا ته خطر ده، په څه رقمه ده او دوی څنګه برخه اخلي پکې. ځکه که دا ونه کړو سبا بیا پښیماني لري. ځکه دې باندې زموږ راتلونکي تړلې ده. در این بخش من میخوایم خاصتا از علمای جهان اسلام ابراز امتنان کنم. په دې تیرو درې میاشتو کې یو ځای نه پس له بل ځای نه ډېر اوچت آواز جګ سوی او ټول علمای کرام باندې، جناب استاد تاس باندې، استاد خلیلي باندې، استاد محقق باندې، استاد عطا باندې، مسلم یار صاحب، ټول نورو باندې، استاد دانش باندې ناره کوم چې د دې اجماع د مدیریت لپاره ټولو ته لاس راکړي. ځکه دا زښته ډېره ضروره ده. دا جنگ خپل مذهبي مشروعیت بایللی او دا یو لوی قدم ده و جهان اسلام از نگاه اعتدال دوامداری که در افغانستان وجود داشته و وفاق مذاهب و اقوام وجود داشته حامی باید باشه او دلته مناسبات بکار دي. زښت ډېر دا ضروره ده چې دلته انشاءالله تعالی په مخ کې لاړ شو. موضوع ششم اجماع بار بار تکرار شد. از او جهت چند نکته بسیار کوتاه. یک، ایجاد اجماع مسئولیت ملی ماست و مدیریت فرصت متعلق به اجماع است. مکانیزم اجماع و نوع ایجاد ازی نهایت ضروری است. هر پیشنهادی که در این بخش میشه به جناب دکتر صاحب یا به ریاست جمهوری و همکارای ما بسر چی. ضرورت واضح است که دوامدار اجماع وجود داره. نوع تحکیم ازی در وقت خاصتا مطرح میشه که سوالای مشکل سرش تصمیم بگیریم. در او حالت تصمیم جمعی، عقل جمعی همیشه موجب هر کشور دیگه که سر از 5500 بندی فیصله میکرد به یک بحران عظیم میرفت. اما اجماع ملت و قشر سیاسی افغانستان امکان پذیر ساخت که یک مسئله از نگاه اخلاقی حل شد. دوم، فرصت سرش باید فرصت و خطرات باید سرش اجماع واضح وجود داشت. فرصت در کدام زمان است، چند ماه است، چی وقت است، چی نوع تصامیم به کار است و
تغییراتی که در دنیا آمده ما اینا رو چطور تحلیل میکنیم و از پیش استفاده میکنیم. سوم، خطرات مشترک باید تعریف کنیم. اجماع باید سر خطر موجود داشته باشه، چون اوناست که باز حدود اجرات مورد ایجاد میکنه. چهارم، اجماع سر نقشه را. و پنجم، ضرورت مراجعه و مشوره دوامدار به تمام اقشار و شمولیت از این. اون موضوع که مال تصنع آورید یو قسمت پیامونه دی طالبانو ده. لومړی پیام داده چې د افغانستان سیاسون او د افغانستان ټولنه او دولت تاسې د واقعیت پایس منی. موږ انکار نه لرو چې تاسې یو واقعیت یې موږ د ټولنې، ځکه هغه وختونه چې د واقعیت پایس نه منل کېدل تېر سوي دي. سوله موږ تاسو سره غواړو، اما تاسې باید د افغانستان د ټولنې واقعیتونه ومنئ. امریکایانو سره مذاکره یو شی ده، افغانانو سره مذاکره بل شی ده. دې منځ کې باید واضح پوه سو. دومه خبره داده نه تاسې تسلیمي کوئ نه موږ. جګړه ګټونکی نه لري. جواب د جګړې آسان کار ده. اصلي همت به په دې کې چې سولې ته ملا وتړو. او دلته که پوښتنه کېږي چې د سولې ګټونکی څوک ده، اما ځواب ډېر ساده ده، د افغانستان ولس. دوی دې فکر وکړي 6 نسله چې نن ژوندي یو، یو هم بې داغه یو. آیا در 6 نسل گذشته ما کس بې داغ است؟ طالبا باید امیر درک کنن که تنها اینا داغدار نیست. د افغانستان ټول ولس داغونه کړي دي. راست دی چې دا د 6 نسلو وینو باندې پټۍ کېدو، ملم کېدو ورباندې. از طرف دیگه 6 نسل آینده ما به این تعلق داره. نو دا بار باید ټول درک کو چې یو ستر بار د مسئولیت ده، او دا بار د مسئولیت یوازې د افغانستان دولت ټولنې باندې نه ده، ټولو باندې ده. دریم موضوع اوربند. د افغانستان ولس سولې باندې اجماع لري، اما د افغانستان ولس که دوامداره توګه تاسې ووزنئ، تهدید یې کوي، توهین یې کوي، خدای ناکرده د سولې له اجماع نه به وګرځي. دې باندې پوه سئ محترم طالبانو، په اوربند کې تاسو ضرر نه کوئ. د افغانستان د ولس دولت او موږ د ټولو همکارانو ژمنه ده چې تاسو سره جدي مذاکرات کوو. اوربند باندې له اوربند نه ډار مه لرئ. تاسې پانګه د افغانستان د ولس ملاتړ ده، او هر څه د ولس سره ډېرتره مینه وکړئ، په همغه اندازه به دا ولس تاسو ته هرکلی ووایي. اما که هره ورځ د هر چیز دپاره موټر بم راسي، تهدید راسي، انتحار راسي، انفجار راسي، دا بیا د ولس ارادې باندې خدای ناکرده منفي تاثیرونه کوي. دا خبره ډېره جدي ده، لطفا دوی د فکر وکړي. سوله له طالبانو نه جرأت غواړي، سیاسي اراده غواړي ورنه. هماغسې چې موږ وایو په سیاسي ارادې باندې غږیږو، دوی هم باید خپله سیاسي اراده ښکاره کړي. تصامیم دوی په معیارو باندې نیسي. افغانستان ولس ته څه پیامونه لري؟ راتلونکی څنګه سره جوړوو؟ او مخصوصا دا وینه چې تویه سوې ده، آیا حاضر یو چې ورباندې تیږه کېدو؟ در رسم جرگه ما، عنعنه ما یک رسم بسیار خوب داریم که سر یک چیزی که بسیار خون ریخته، بسیار شدت صورت گرفته و امکان تصادم است، سنگ میمانیم. 5 سال، 10 سال، 20 سال که شاته لاړ سو او داسې څوک خو بې درده نه ده، راتلونکی څنګه سره جوړوو؟ خواهش مې است که طالبان د اجندا سر آینده صحبت کنن په واضح توګه که یو ولس یو څه یو، که موږ هم د واقعیت په حیث منو، د افغانانو په حیث منو، خو راست چې ګډ افغانستان جوړ کړو. او د هغه دپاره له ټولو نه جرأت پکار ده.
له ټول نه قرباني پکار ده. هغه شی چې زه له دې محترم لوی مجلس نه اورم او د ټول افغانستان د ولس نه اورم دا ده چې موږ ټول حاضر یو چې سوله وکړو، چټکه یې وکړو، اما په اصولي توګه یې وکړو او په پایداره توګه یې وکړو. نو آخري پیغام طالبان ته دا ده چې اوس توپ تاسو په میدان کې ده، فیصله کوئ، د فیصلې دپاره حاضر یې، په اصولي توګه آیا سیاسي اراده م شته؟ موږ هیله ده چې تا سیاسي اراده ښکاره سي چې دا دوم دور د مذاکراتو کې موږ له تشریفاتي مسایلو نه واقعا لاړ سو اساسي مسایلو ته. پرمختګ سوی، پرمختګ ټولو ته مبارکي وایو، اما اوس ضرور ده چې له دې فرصت نه او د ورځو نه استفاده وسي. لطفا د وینې تویول ودروئ. د وینې په تویولو کې زړونه نه پاکېږي. وینه څه وخت زړه پاک کړې ده؟ د وینې په ختمولو کې همت ده، اراده ده او احساس موقعیت هر څوک ورباندې اوس پیږي. د جنگ بیا شروع کول سخت کار نه ده، اما سوله شروع کول واقعا همت و عزت غواړي. زه د دې په انتظار یم او ټول د افغانستان ولس ته غواړم ډاډ ورکړم چې موږ او تاسو په ګډه انشاءالله تعالی د دوی غوښتنه پلي کوو. تل دې وي افغانستان، یشسن افغانستان، زنده باد افغانستان او ژوندي دې وي زموږ سیاسي مشران او تاسو بریالیتوب غواړو. په خیر اوسئ.